أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. دی آیت مبارکه کې د دې ما قبل د ریاکار او د زبادنه کوونکي او د تکلیف ورکوونکي په مقابله کې د هغه خلکو تذکره کوي چې هغوی خپل مال خرج کوي صرف د الله تعالی د رضا د حاصلولو دپاره. نو د دوی مثال ذکر کوي. مخکې یو مثال د الله تعالی په لار کې د خرج کولو او دا مثال د الله تعالی د لار نه علاوه په غریبانانو، مسکینانو او په نور داسې د حاجت په ځای کې خرج کول مراد دي. نو فرمای ومثل الذین او مثال د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي دوی اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د الله تعالی. ګویا چې د انفاق د پاره د انفاق د قبولیت لپاره یو شرط ذکر کړلی شو چې دغه خرج کولو مقصد با محض د الله تعالی رضا حاصلولی، نه چې خلکو ته ښودنه کول او نه د زبادنې او د تکلیف ورکولو دپاره وي. نو دا یو شرط شولو د قبولیت د انفاق دپاره چې هغه اخلاص دی، د هغې مقصد به د الله تعالی رضا وي. نو فرمای وتثبیتا او کلکواله مضبوطواله من انفسهم د زړونو خپلو. دا ګویا چې دویم شرط شولو د انفاق د قبولیت دپاره چې دا به د الله تعالی د رضا دپاره ورکوي او زړه به مضبوط وي په ایمان باندې، په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې د ثواب په امید سره. نو دا ګویا چې دویم شرط شولو. د تثبیتا یو معنا تصدیقا یعنی ایمان چې د به ایمانی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې به د زړه مضبوطي. یو معنی کړلی شي ده چې دی به یعنی تحقیق کوي، ګوري به چې کم مصرف او کم ځای د انفاق دپاره زیات مناسب دی او الن سات کم ځای زیات ضرورت دی، دا به دی چې نو ګوري. نو دا معنی هم کړلی شوې ده. نو فرمایي چې دا خلک کم خلک چې د الله د رضا حاصلولو لپاره او په الله باندې او په آخرت باندې د ایمان د وجې نه دوی خپل مالونه خرج کوي، د دې مثال چې دی کمثل جنتین په شان د مثال د یو باغ دی
بربوتین چې په لوړه باندې. د ربوه لوړې ته وای، او شاید چې یعنی عام طور په دې ځمکو کې یو ته سورې وای او یو ته پیتاو وای. نو عام طور پیتاو چې دا لوړی، نو د پیتاو ساروی او فصل دا خی. نو فرمای چې د دې مثال د یو داسې باغ په شان دی چې هغه په لوړه باندې اصابها وابل، چې ورسی هغې ته باران په شبو. فآتت اکلها، نو دا راوړي خپل فصل ضعفین دوچند. دا ځمکه دا باغ چون کې هغه په لوړه دی، او د ربوتین یو معنا سربه ځمکه هم کړلی شي ده، چې ځمکه سربه ده او لوړه ده، او هغې ته باران هم په وخت ورسید، نو هغې خپله میوه دوچن هغه راوړله. یعنې یا یې فصل ډېر وکړلو، یا یې دوه پیرې فصل وکړو. فإن لم یصبها وابل، او که چېرې دې ته باران ونه رسي، فطل، نو لږ باران، یعنې لږ باران هم د دې دپاره کافي. او یا فطل نه مراد هغه پرخه ده، که باران ورته ونه رسي، لیکن دا داسې لوړ ځای دی چې دا نمي راکاږي، او دې دپاره هغه پرخه چې دا هغه هم کافي کېږي. والله بما تعملون بصیر. فرمایي تاسو چې دا کم اعمال کوئ، نو الله دا د الله تعالی د وړاندې دی، الله تعالی اینی. ستاسو د زړه حالت الله تعالی ته معلوم دی. د دغه خرج کولو په وخت کې دا د الله تعالی نه پټ پناه نه دي. نو چې کله په دې کې اخلاص وي، د الله تعالی رضا پکې هغه شامل وي، او د ایمان په الله تعالی باندې او په یوم آخرت باندې د دې د وجې نه وي، نو الله تعالی د دې ثواب دوچن کوي. او که فرض کیا دا د ریاکارۍ په طور باندې، یا د زبادنې دپاره، یا د تکلیف ورکولو دپاره، نو الله تعالی په هغه حالت باندې هم علیم دی، پوهه دی، ښکاري ورته. نو بیا د هغې مثال هغه دی کوم چې مخکې بیان شو. ومثل الذین، او مثال لا کسانو، ينفقون چې خرج کوي دوی اموالهم خپل مالونه، ابتغاء مرضات الله، د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د الله تعالی، وتثبیتا، او د وجې د مضبوطوالي نه، من انفسهم، د زړونو د دوی په ایمان او آخرت باندې. کمثل جنت، پشان د باغ دی، بربوتن، په لوړه باندې، اصابها، چې ورسېدې ته وابل، په شبو باران، فآتت، نو راوړي اکلها، فصل خپل، میوه خپله، ضعفین، دوچنده. فإن لم یصبها وابل، او کچرې ونه رسېدې ته باران، فطل، نو پرخه. والله، او الله تعالی چې دی، بما پای باندې تعملون، چې تاسو کوئ، بصیر، لیدونکی دی. الحمدلله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگاره د دې ناستې د برکته موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. څه ملګرو دعا دپاره درخواست کړی، دعا وکړئ. پروردګاره
دغه مرګرو دغه مشکلات او مسائل پروردګار ختم کړي. پروردګار څومره بیماران دي پروردګار ټول بیماران ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي. پروردګار کم مرګرو په روزګار کې مشکلات دي مسائل دي پروردګار ته د هغوی په روزګار کې برکت واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.